قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه کچېرې واقعي د الله تعالی په نزد د آخرت کور د ټولو انسانانو نه علاوه خالص د توسې دپاره وي، نو بیا توسې لا په کور دو چې د مرګ ارزو وکئ کچېرې توسې رښتینې یئ. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. او دوی به کله هم د هغې ارزو ونه کړي هېڅ کله په سبب د هغې عملینې چې د دوی لوسینې مخکې لژلي دي، او الله تعالی په ظالمانو باندې ښه پوه دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. او خامخا به د ټولې نه زیات د ژوند پسې هرسنوک هم دی پیدا کې، او تر دې چې د مشرکانو نه هم د دې یهودیانو نه هر یو کس د ارزو کوي چې ارمان که زر کله عمر ویر کړلی شي، او نه د هغه خلاصېدین کې د عذاب نه دا چې دومره عمر ویر کړی شي، او الله تعالی هغه څه لره ښه لیدونکی دی چې دی یې کوي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ورته ووایه هر څوک چې د جبریل علیه السلام دشمن دی، نو یقینا هغه دغه قرآن عظیم شان د الله تعالی په حکم سره د تو په زړه نازل کړی دی چې د هغې کتابونه تصدیق کوونکی دی چې د ده نه مخکې دي، او د مؤمنانو دپاره هدایت او زیری دی.